دا وخت چې موږ په کوم ځای باندې ولاړ یو دا د ډېر محترم د پښتانه قام نواب ایاز جوجي صاحب کور دی. دلته چې کوم خلک له موږ سره ولاړ دا ټول افغانان ورونه دي. کوم افغانان چې دا وخت د پاکستان د هېواد چې کوم پرېکړه کړې ده چې دا به خپل وطن ته ستنېږي، نو د دې په ترڅ کې دغه افغانان راغلي د نواز صاحب پر کور باندې ناست دي. هغه غواړي چې موږ په دغه خپله ستونزه کې د نواب ایاز جوجي صاحب سره خبره وکړو. د دې متعلق معلومات ځینې راخو د دوی دغه راتګ کومه کاسیت لري او دغه به تر څه وخته دلته او په څومره تعداد کې دا خلک راغلي دي، دا د کومو ولسوالیو په دغه راتګ کې خلک شامل دي. دې څخه لږ معلومات اخلو. موږ سره د دوی نماینده ستاسو که نوم راته واخاستئ؟ زما نوم ظاهر پښتون. ظاهر پښتون صاحب، چې کوم موږ مخکې خبرې ذکر وکړ، ستاسو دلته راتګ ستاسو هدف څه دی؟ که نور سوالونه یې هغه به موږ کوو. زموږ راتګ دا دی چې کوم دغه تاسې وینئ چې د پاکستان د وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونو څخه د خوا څخه زموږ د افغان کډوالو چې سیاسي کارډ هولډر یا افغان سټیزن کارډ کوم هولډر افغانان چې دي د هغو او کوم چې دغه غیر راجسټر بیا یا اسناد نه لري د هغو په اړوند باندې لکډاون د اولې اپریل څخه لګېدلی دی. نو د هغه د افغان کډوالو نیول شروع دي. نو زموږ دا وخت په ټول پاکستان کې دلته چې کوم په کلاسیپلا کې زموږ افغان کډوال د مسلم باغ کیمپ دی او دارنګه د کلاسیپلا په ښار او آس پاس چې کوم علاقې دي دلته کوم زموږ افغان کډوال اوسیږي. دلته د دې ځایي خلکو کوم چې دغه زراعتي مځکې دي یا فرضاً د کروم کار دی یا نور تجارتي راکړه ورکړه د ترانسپورټ کار دی، په دې کې د افغان کډوالو او د ځایي خلکو تر مابین خپله د بزنس لیندین دی. نو اوس کوم چې پاکستان حکومت د خوا څخه زموږ د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده، په دې کې هغه افغان کډوال شامل دي چې د ځایي خلکو سره کاروبار دی، کوم چې ژړ کارډ لري یا افغان سټیزن کارډ لري، دا د کروڑاو کاروبار دی. نو موږ دلته د جرګچ راغلی دی یا د افغان کډوال چې کوم راغلي دي د پښتانه قام نواب محمد ایاز خان جوګیزي ته د دې دپاره راغلي چې نواب صاحب دا ستا په کومه ضلع کې چې زموږ افغان کډوال میشت دي، د دغو افغان کډوال ته ضرب الاجل د حکومت د خوا څخه ټاکل شوی، حتی اوس 15 ورځې یا میاشت یا کال یا دونه ټیم مني هم ده، حکومت یې نه مني. نو موږ وایو چې دغه زموږ افغان کډوال نه لوکل خلک یې پرېږدي چې خپل کور ځینې غواړي او نه افغان کډوال تلای شي چې د لوکل سړي څخه خپل کور واخلي. نو خبره دغه ده چې زموږ د افغان کډوالو د خپل درد او فریاد د کلاسیپلا د ضلعې و ښاغلي نواب صاحب ته راوړی دی. نو موږ غواړو چې نواب صاحب زموږ غږ واوري او دغه د پښتانه دې مسله د ستونزو باندې تاسو سره خبره وکړي. ستاسو غرض زموږ غرض اوس به نواب صاحب خو اوس دا دی راغلی، اوس به په دې باندې خبرې باقاعده پیل کېږي چې څه مخته نتایج راځي هغه به موږ کتو کړو، تاسو شیر کولو موږ سره پاتې